مړه سړی چرته لاړ شي یا ستا به د بل سره نالګي ته به یو مشر پسې لاړ شي یاره ما له روغه وکړي د جرګې مشران به مقرر شي 4-5 تنه نو ستا به د جرګې مشر مقرر کړي او هغه چلته لاړ شي نه هغلته ښه شیطاني شروع کړي هغه روغه ښه ورانه نو چې سړی به دا اعتماد په چا کوي سړی به څوک ګوري په چا پسې لاړ شو لکه څوک وګورو چې دا خیر خوا دی چې څوک وینما په چا اعتماد وکما دا غریبانان به چرته ځي دا بېڅوکه خلک به چرته ځي چې خلک پې لبې کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من اقال مسلما اقال الله عثرته یوم القیامه نبی علیہ السلام چې بر صحابي لاس پلاس کې ورکاو کنه دسی به صحابي راغی بیعت پې کو کنه دسی به لاس وې د نبی علیہ السلام لاس کې ورکو بنیادی خبره به ورته دا کوله مسلمان بنه دوکا کوي ښا مسلمان بنه دوکا کوي ښا مسلمان تبکن دی نه کني ښا مسلمان بنه دوکا کوي مسلمان بنه دوکا کوي دا لوز بیت اغس نبی علیہ السلام فرمایي چا چې اقاله وکړله د یو مسلمان سره اقاله دی ته وایي یو دکاندار یو سیس خرڅ کو ورځ نیمه پس هغه ګاک واپس راغی یاره دا کپړه مې خوښه نه ده سیرې کړې نه ده استعمال کړې نه ده موسم یې تلی نه دی تا ته وایي دا ما نه واپس واله او دا دکاندار ورته وایي راکړه او خپلې پیسې دې واله دې ته اقاله وایي نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د مسلمان سره اقاله وکړله اقال الله عثرته یوم القیامه الله تبارک وتعالی با د دې دکاندار سره اقاله وکړي په ورځ د قیامت الله وایي چې دا دکاندار مال راشي زه به ورته وایم تاله چې هغه واپس شوی سیز راوړو دا په سړي ډېر بد لګي دکاندار یې له خوشحالېږي وي پیسې مې وګټلې چې ګورو یا پسې واپس راوړي نو ټیک ته چې دا ډیر چپ لګي په بنده خدا الله نن ته سودا واپس کړي هغه مختورن راغلی دی الله تبارک وتعالی وایي چې دا دکاندار مال مخې نه راشي د ده ګناهونه به راشي نو زه به د ده سره اقاله وکړم د ده د ګناهونو دی به څومره مختورلی زه به ورته وایم چې دا ټول ګناهونه دې راکړه او د دې په بدله کې جنت والا زه جنت تاغه سره سودا واپس کړي و ته ما ته ګناهونه واپس کړه زه تا سره اقاله کوم زه جنت نو د مسلمان د خیر خواهی سوچ هر ټیم کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب العالمین